زما بهر تلو ته خواهش دی زین چې زه بس امریکا ته لاړه شم ویزه راته ولګي بس دغه خواهش مې دی نور څه نشته نور احساس ځان ته هیڅ شعر دی زه خو نه یم څه شعر هغې ته څه کوم دی د سوشل میډیا مشهورېدلو دپاره یو دغه غوښته پوینټ غوښته هغې ته میلاو شي چې هغې په سوشل میډیا باندې خپل ځان هر چینل ته هر ځای ته ورسول ځان یې مشهور کړ زه دې کې یو خبرې کوم د بله ورځې دې ویډیو کوله جړل وي ایا د ده مور یا د ده پلار یا د ده ورور کله کې نشته یا د ده تربور د ماما د رشته دار کور کې نشته که د حقیقت کې د الګ تنګولی د حقیقت کې د الګ د ته ټارچ کولی یا د ته څه خبره کړې وي چې هغه د هغې نه دی ټارچ وی په کار دی د پلار ته یېلې وی ورور ته یېلې وی ماما ته یېلې وی تره ته یېلې وی ترزبي ته یېلې وی موږ پښتو کې خو خلک د یو بل کور دروازې ته نشي ودرېدلی بیا دا شونه جینۍ ته خبرې کول ورغلی وی دا کور ولې ورغلی وی د هلک ګریوان نه رټینګ کړی وی چې تا ولې دا خبرې کړې وي ولې دا خبرې کوې ته ولې دا موږ جینۍ تنګې ګریوان کې ټینګ کړی ټولو پښتنو ته یې مخامخ کړی بیا به پته لګېدلي وي بل څه موږ ملک قانون شته سایبر کرایم شته پولیس شته په کار دی دا جینۍ لاړه وی دی لاړه وی سایبر کرایم کې اف آی آر کړی وی په پولیس کې اف آی آر درج کړی وی ادارې شته هغو ته یېلي وی چې یاره دا کس ما تنګوي د دې څه مطلب دی چې ته راغلې په جاړه شوې مکر د شروع کو پښتنو ته او دا دنیا دغونه دنیا د ویډیو ګوري د پښتانه ښځې دا شون دي د پښتنې معاشره کې ښځې دا شون دي کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه ستاسو ورور اسحاق خان یو ضروري ویډیو دی تاسو به کتلي وي د څو ورځو نه زه ویډیوګانې ډېرې زیاتې ګورم جون کې روژه وه بیا پکې اختر راغله نه مو غوښته چې په دې خوشحالي موقع کې داسې خبره وکړم داسې ویډیو جوړه کړو نو ما په دې باندې پوره یو سرچ وکړ نور احساس ځان ته هیڅ شعر دی زه خو نه یم څه شعر هغه په سوشل میډیا په لارې باندې راغلي دي تاسو ټول ته پته لري قسمه ویډیوګانې راغلي ټیک ټاک فیسبوک باندې ژاړه هر څه راغلي نن زه یو څو خبرې کول غواړم تاسو پښتنو ته د هغې حقیقت تاسو مخ ته کوم ځکه یوه ویډیو وي هغه جلبازي کې جوړونې وي ویډیو باندې تاسو کله یوه هفته دوې هفتې سرچ وکړئ ویډیو جوړه کړئ نو هغه لازم هغې کې پوینټ وي نو زه پوینټ خبرې پکې کوم پهله خو داسې دی چې د نور احساس د پښتو شاعري د ادب باندې نه دی پوهه د پښتو شاعري او ادب خلک پیژني که نه هغه تاسو ټول خلک پښتانه پیژنو خو شاعران مو نه ډېر ښه پیژني دا د یوه وله شاعري راواخله بل وله شاعري راواخله او هغه باندې خپل نوم چړاو کا هغه یې چې دا خو هېڅ مشکله نه دی دا څه مشکله دی هغه دا یې د هېڅ مشکله نه دی هغه کم عمر دی ناپوهه دی هغې ته د دې شي معلومات نشته بل هغې ته څه کوم دی د سوشل میډیا مشهورېدلو دپاره یو دغه غوښته پوینټ غوښته هغې ته میلاو شي چې هغې په سوشل میډیا باندې خپل ځان هر چینل ته هر ځای ته ورسول ځان یې مشهور کړ زه دې کې یو څو خبرې کوم د بله ورځې دې ویډیو کوله جړل وي ما په ښه ټیم باندې دا ویډیو لیدله دې جړلو دې جړا کوله آیا د موږ پښتنې ښځې دا شوندې کوي د پښتو مهذب معاشره کې د پښتو معاشره کې دا شوندې خلک کوي آیا د ده مور یا د ده پلار یا د ده ورور کله کې نشته یا د ده تربور د ماما د رشته دار کور کې نشته که د حقیقت کې د الګ تنګولی د حقیقت کې د الګ د ته ټارچ کولی یا د ته څه خبره کړې وي چې هغه د هغې نه دی ټارچ وی په کار دی د پلار ته یېلې وی ورور ته یېلې وی ماما ته یېلې وی تره ته یېلې وی ترزبي ته یېلې وی موږ پښتو کې خو خلک د یو بل کور دروازې ته نشي ودرېدلی بیا دا شونه جینۍ ته خبرې کول ورغلی وی دا کور ولې ورغلی وی د هلک ګریوان نه رټینګ کړی وی چې تا ولې دا خبرې کړې وي ولې دا خبرې کوې ته ولې دا موږ جینۍ تنګې ګریوان کې ټینګ کړی ټولو پښتنو ته یې مخامخ کړی بیا به پته لګېدلي وي بل زه دا خبره دی کې بله ایډ کوم چې موږ ملک قانون شته سایبر کرایم شته پولیس شته په کار دی دا جینۍ لاړه وی دی لاړه وی سایبر کرایم کې اف آی آر کړی وی په پولیس کې اف آی آر درج کړی وی ادارې شته هغو ته یېلي وی چې یاره دا کس ما تنګوي د دې څه مطلب دی چې ته راغلې په جاړه شوې مکر د شروع کو پښتنو ته او دا دنیا دغونه دنیا د ویډیو ګوري د پښتانه ښځې دا شون دي د پښتنې معاشره کې ښځې دا شون دي کوي او بل بار دی د ویډیو کې کوي چې پښتو معاشره کې د خلکو د ښځو عزت نشته ولې نشته الحمدلله پښتنو معاشره کې ښځو ډېر زیات مقام دی اعلی مقام دی ډېر زیات عزت دی خو تا ته پته نشته ملګرو پښتنو زه تاسو ته حقیقت وایم دا چې په درجنو موږ پښتنې خویندې شاعرانې دي تاسو د هغې نوم نه دی اورېدلی تاسو د هغې شکل نه لیدلی په درجنو کتابونه دي ویې ګورو په درجنو په ساونو کتابونه هغو جوړ کړي دي هغو چېرته نه دي ودرېدلي خو هغو د پښتو خدمت کړی دی پښتو ژبې خدمت یې کړی دی د لیک خدمت یې کړی دی خو دا خو صرف زه دا وایم دا د سست خورش دپاره د هر څه دی کړي سوشل میډیا ته راتګ ځان مشهورول ځان یې مشهورولو دپاره دې دا هر څه کړي دي چې یاره ما فالوور زیات شي ما خلک د وپېژني زما ویډیو خلک وګوري په دې نه پوهېږي چې دې سره د پښتو معاشره څومره ډیمیج کېږي دې سره د هغونې د عزت کې
ښځې کور کې ناستې دي عزت سره هغو ته څومره تکلیف کېږي. زه تاسو ته بلها شاعرانې وښیم څه هغو کتابونه راغلي دي خو هغه چرته نوم نه دی راغلی، هغه چرته تصویر نه دی راغلی فیسبوک ته، چرته ویډیو هغې نه دی راغلی. ته بیا څه کار دی؟ ته ټیک ټاک ته لاړې، په ټیک ټاک باندې تا ویډیو شروع کړي. تا ټیک ټاک سره څه کار دی؟ ته ټیک ټاک ته ځې ځان ته یې ځای زه پښتانه یم او تا څه کار و تا ټیک ټاک ته؟ آیا زه نن تپوس کوم د ده پلار د ده ورور د ده دا کله کې نشته؟ هغو دا نشي منع کولی، هغو ته دا نشي ویلی چې یاره کور کې کښېنه، دا مه کوه، دا شی صحیح نه دی. زه دې کې د کوم سینیر شاعران دي زه هغو نه هم التجا کوم. دې کې د تاسو سینیر شاعران چې کوم دي مو اباسین صاحب دی، محمد ګل منصور صاحب دی، بغزاده دانش صاحب دی، زه هغو نه هم دې کې ریکویسټ کوم، ګیله هم کوم چې د تاسو ذمهواري جوړېږي چې تاسو اصلاح وکړو. ورشو کښېنو هغه پلار سره هغه ورونو سره د هغه رشتهدارانو سره ورشو. یاره پښتو شاعري سره که ډېر زیات شوق وي خامخا د پښتو خدمت کوي، مو اعتراض نشته. خامخا دی د پښتو شاعري خدمت کوي، خامخا دی پښتو شاعري سره شوق ساتي، راده شي داخله د واقعي پښتو شاعري د زده کړي، ادب د زده کړي، ادب په لیک باندې د ځان پوهې کړي، شعر باندې د ځان پوهې کړي، په غزل باندې د ځان پوهې کړي، مکتب باندې د ځان پوهې کړي. بیا د کوي شاعري کته لګوي، کله د یوه شعر را پړ کړي، کله د بل شعر را پړ کړي. اوس زه دې بل طرف ته راځم. ها څه ده په سوشل میډیا ته راغله دې خو څه دا غلطي وکړه. نو موږ پښتانه ورونو دومره زیاتې کنځلې زیاړې څه ونه کړو. زه تاسو ته التجا کوم، تاسو ته ریکویسټ کوم، تاسو سره لاس کې پلیټفارم دی، سوشل میډیا پلیټفارم دی. یو سړی غلطي کوي تاسو څه کوو بیا هغه باندې ورپسې غلطي وکړو، اصلاح ورکړي راولو، خبرې ورکړي وکړو، مشرانو ته التجا وکړو، د هغه کو فیملی والا ته وکړو، پلار شو ورونو یې شو د هغه تربورونه ماماګانو هغو ته ریکویسټ وکړو، اخلاقو دایرې کو دننه اسلام کې دننه خبرې وکړو. لکه اوس مو ویډیو جوړه کړه، مو د هغې د څه داسې کنځلې نه دي کړي، بده خبره هم نه دي کړي، خو د هغې اصلاح دپاره هم دا خبرې وکړې، د هغې د کمکلمتوب نه ورته ویم چې دا هغه کمکله دی یا هغه غواړي چې دا شونې چې زه مشهوره شم، هغې دپاره هم دا خبره وکړي. ستا څه کار دی چې قسمه قسمه میډیا والا سره ته کښېنې ته انټرویوګانې ورکړې، بلکل ته بایکاټ وکړې د غوشیانو نه، خپله شاعري کوې، د پښتو خدمت کوې، اوکې پردې کې دننه کور کې دننه کوه، کتاب لیکه خلک په تا نه خبرېږي نه ته پښتو خدمت په کوې، خلکو ته به پته لګي. زه تاسو د څومره سوشل میډیا باندې کار کوي زه ټولو ملګرو ته التجا کوم چې لږ ویډیو چې کله راشي سوشل میډیا ته एकदम ګرمه کې ویډیو ما جوړوو، د ویډیو ګورو، د ویډیو کله شیر شوي دي، د ویډیو څنګه راغلي د اردوی پهلو ګورو. زه سوشل میډیا والا ورونو ته ډېر ریکویسټ کوم یار کنځلې ما کوو د سوشل میډیا باندې اصلاح وکړو، هغې ته داسې ویډیو جوړه کړو چې هغه مجبوره شي کور کې کښېني، هغې ته داسې اخلاقو دایرې کې دننه ویډیو جوړه کړو چې هغه کور کې کښېني، هغه دې شي نه منې شي چې هغه د مو معاشره غلط طرف ته نه بیایي. نننۍ دغې ویډیو سره دغې ویډیو پیغام سره خپل اسحاق خان ته ورکړو اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.